په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره چې د غازي امان الله خان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ او د خپلواکۍ شاعر تر نامه لاندې جوړه شوې وه، د خوست سربیره د هیواد نورو ولایتونو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. خوست والي حلیم فدایي د مشاعرې پر پرانیستونکي وینا کې شاعران او ادیبان د ټولنې په فکري رغونه کې مهم اړخ یاد کړ او ویلي چې شاعران او لیکوالان د خپلو منظمو او منثورو کلماتو پر بنیاد کولی شي چې د ټولنې افکار مثبت لوري ته راوکاږي. د والي په خبره چې شاعران نه یوازې د ملت درد بیانوي بلکې د درد لپاره د دوا رول هم لوبوي. قلم د هېواد د جوړولو لپاره او د فکر د جوړولو لپاره او د په ولس د انګریزي د ایجادولو لپاره تر څو د تلپاتې خپلواکۍ د ساتلو هنر زده خپلواکي موږ اصلا مستعمره پاتې شوي نه. په مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره د هیواد روان نحوالې راخیستې وې او د شعر په ژبه یې د جګړې له ښکېلو اړخونو د جنګ د ودرېدو غوښتنه کوله. او نه ګټه تا نه ګټه ما ګټه پردیو وکړه، نه ګټه تا نه ګټه ما ګټه پردیو وکړه، سوله به وکړو جنګ به یو په کنار غوندې. هغه کس خو لا تر اوسه په دنیا باندې موړ نه شو، هغه کس خو لا تر اوسه په دنیا باندې موړ نه شو، هغه کس خو لا تر اوسه په دنیا پسې روان دی. شاعرانو د طنز په ژبه له ځینو ټولنیزو او کلتوري ناهوالو او ناانصافیو هم شکایت کوو. خپله دی بدلېږي د ډالر په هغه بایه، اوس نه راځي د کوزه نه سوپر په هغه بایه، د تیلو لیتر وخه خو د سلو خواو شا کې جانانه یوي نه کوي چې تر په هغه بایه. کورونو کې خبر درکړه چې ډېره ګزاران دی قسم دی که وجلاح کې سلنډر په هغه بایه. د چنار کلنۍ مشاعره له تیرو 10 کلونو راهیسې په خوست کې دایریږي. حماسي او عشقي شعرونه، ترنمونه او د محلي موسیقۍ سره تړونونه د مشاعرې برخې وي. خو دا لومړی ځل دی چې یا د کلنۍ مشاعره د شاه غازي امان الله خان د خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.